وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي. د دې ورور پوښتنه داسې ده چې که چیرته یو سړی وي، مثلا مسافر وي، دی دا چې 2 رکعات لمونځ وکړي 4 رکعات لمونځ یې وکړي، نو محترمه که په هغه اوله قاعده کې کېناستلی وي د تحیات لله په اندازه باندې، نو په ده باندې بیا هغه 2 اول رکعتونه یې فرض دي او 2 وروستني رکعتونه یې نفل ګرځېږي. د مونږ حنفي فقها حکم داسې ذکر کوي. ورور الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي، معصومي حافظ نعمت الله یا خیاط نعمت الله معصومي په نامه د ورور پوښتنه دا ده، دغه 2 رکعاته چې کیږي دا د وترو نه وروسته وسي ښه ده که مخکې تر وتر وسي؟ نو محترمه که د مسافر دپاره وي چې حدیث کې راځي، نو هغه دپاره دغه 2 رکعاته د وترو نه وروسته د قایم مقام د تهجد درېږي. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره. علامه عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله په لمعات التنقیح کې لیکلي دي، وی علوم اسلامیه و متعلمینو شاګردانو طالبان غویم چې 2 رکعاته مونځ وروسته له وترو نه وکړي دا قایم مقام د تهجد درېږي، نو هغه وروسته راغلي دي. وروره علیکم سلام. عبید الله عابد په نامه یو ورور د غوریانو ولسوالۍ نه پوښتنه کوي. دی وایي چې د هرات د زلزلې نه وروسته دلته اوبه راډېرې سوي دي، نو محترمه وروره دا مځکه رګونه لري، که ته فکر وکړې محترمه دې ته موږ علم د انبات المیاه وایو. دا مځکه کې داسې رګونه دي لکه د انسان په بدن کې چې وي، کله چې د انسان رګ وشکېږي وینه پورته راځي، نو هلته هم د مځکې رګونو کې دا کله کله چې مځکه وښورېږي نو هغه رګ بند سي، نو چې رګونه بند سي نو اوبه پورته راوخیږي. اکثره دا د چینو راوتلم باعث یې دغه وي محترمه، ځکه مخکې چې په کومه لاره تللي نو هغې ته یوه ډبره ورسي بنده سي ورباندې، نو اوبه داسې یو طرف ته ځان باسي چې هغه طرف ته اسانه ورته وتلي وي. نو دا اوږدې مسئلې دي محترمه، تر همدې تړاو لري. وروره وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کوم کتاب کې لیدلی دي چې د نبي علیه السلام د امت ژوند به 1500 کاله ویده وي، نو تقریبا 70 کاله پاتې دي. نو محترمه وروره قیامت د موږ مؤمن به ده، په ایمان لرو، خو دا چې څه وخت راځي علم الله ته ده عز وجل. د حضرت جبریل علیه السلام چې نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه په حدیث د جبریل کې چې متى الساعه، قیامت څه وخت ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې مل مسئول اعلم به من السائل، مسئول یعنی زه له تا نه ښه خبر نه یم، چې ته نه یې خبر نو زه هم نه یم خبر. په قیامت علم لرو، په علاماتو علم لرو، خو څه وخت چې راځي دا صحیح نه ده محترمه. او امام سیوطي صاحب یو رساله جوړه کړې په حاوی د امام سیوطي کې شائعه ده، نو هغه لیکلي چې دغه اوسنی کم 15 قرن چې روان د هجري شمس قمري دې کې به واقع کیږي، خو دا محترمه ټول تخمینات دي، علم د یقین یې غیر د الله نه بل چاته نسته. وعلیکم السلام. رحمانی لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې مسله د حکومت 4 ورونو ته مځکه ورکړې ده، نو دلته چې داخله کېدله د داخلي پیسې حکومت ته بیا ټول ورونو په شریکه باندې ورکړي دي، نو محترمه شرعه کې خو هبه د هغه چا دپاره ده چې چاته ورکړل سوې ده. وروره دا نور ورونو ته به صرف پیسې ورکوي، خو که انسانیت دغه ورونه لا نور ورونو سره وکړي ښه کار به وي. اما شرعا دا ملکیتونه د هغه چا دي چې هغه د چا په نوم باندې نمرې ورکړل سوي. علیکم سلام. سید عمران آغا په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی عکس ته مخامخ یا شاته عکس وي لمونځ ورته کوي، دا مکرو تحریمي ده محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره. د موږ ټوله حنفي فقه وایي چې دا مکرو تحریمي ده. شاته چې عکس وي 2 روایته پکې دي، اصح صحیح روایت دا ده چې دا مکرو تحریمي ده. علیکم سلام. یو ورور د فراه ولایت نه پوښتنه کړې ده چې عمامه او پګړۍ به څومره وي، غټه که وړه؟ نه ډېره غټه او نه ډېره وړه، څومره شمله به وي محترمه. د ملګري تحقیق در لیږلی دی او دا تحقیق در سره واوره. الله دې جوړ